سلامونه د پښتو د زده کړې مینوالو هیله ده چې روغ او جوړ اوسیږئ. نن ما تاسو ته یو ښکلی او په زړه پورې ویډیو جوړه کړې ده چې په هغه کې یو پښتو متن دی. هغه مې په دري ژبه ژباړلی ده، لغتونه هم پکې شته او ګرامر برخه هم پکې شته. هیله ده چې خوښه مو شي، خو د هر څه نه دمخه زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او زنګوله کښېکاږئ. کاغذ. ستاسو په فکر کاغذ چه ګټه لري؟ به نظر شما کاغذ چه فواید دارد؟ کاغذ هغه سپینه پاکه پاڼه ده چې له یو ډول لرګیو څخه جوړیږي. کاغذ او برگه سفید و پاکی است که از یک نوع چوب ساخته می شود او پر مخ لیک لیکل کیږي و بر روی آن خط نوشته می شود. له کاغذ څخه کتابونه، کتابچې، مجلې، ورځپاڼې او نور ډول ډول شیان جوړیږي. توسط کاغذ کتابها، کتابچه ها، مجله ها، روزنامه ها و غیره اشیای مختلف ساخته می شود. که کاغذ نه وای په زده کړه کې به ډېرې ستونزې رامنځته شوی وای. اگر کاغذ نمی بود امی پروسه یادگیری با بسیار مشکلات مواجه می شد. علم او پوهه د کاغذ په وسیله له یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي. علم و دانش توسط کاغذ از یک نسل به نسل دیگر منتقل می شود. همدارنګه کاغذ د هر ډول او معلوماتو د ساتلو لیږد وسیله ده. همچنان کاغذ وسیله انتقال و نگهداری هر نوع معلومات است. موږ باید له کاغذ څخه سمه ګټه واخلو او بې ځایه مصرف نکړو. ما باید از کاغذ استفاده درست کنیم و بیجا مصرف نکنیم. خب دوستای عزیز، میایم به بخش لغات از این درس. لغاتش ما از پشتو به دری به شما عزیزان مانا کردیم. لغت اول سپینه، سفید، پانه، ورق یا برگ، لرگی، چوب. دوستای عزیز، لرگی که در زبان پشتو جمع است و مفردش لرگی، چوب. ما بر دری تنها مفردش نوشته کردیم. لرگی یعنی چوب ها، ورځپاڼې، روزنامه ها که در اینجا هم برتان برداری تنها مفردش نوشته کردیم. ستونزی، مشکلات، لیږدول، انتقال، ساتل، نگهداری، ګټه، مفاد، زده کړه، یادگیری، پوهه، دانش یا علم، هر ډول، هر نوع، سم، درست. خب دوستای عزیز، میایم به بخش گرامر. بخش گرامر ما طوری است که ما گرامر قبلی را در درس جدید تعقیب میکنیم. یعنی در درس قبلی که ما کدام گرامر را خواندیم، در درس جدید گرامر به تعقیب از امو درس ما میخوانیم. به می شکل در بخش گرامر آیسته آیسته پیشرفت میکنیم. خب د مفهوم لمخې د نوم ډولونه. انواع اسم از نگاه مفهوم. د مفهوم او معنا لمخې نوم په شپږ ډوله دی. یعنی اسم از نظر مفهوم و معنا به 6 نوع می باشد. لومړی خاص نوم. خاص نوم هغه دی چې یو خاص شی یا خاص شخص معرفی کوي او په یو ټاکلي شی دلالت کوي. اسم خاص او اسم است که یک شی یا یک شخص خاص معرفی میکنه و به یک چیز مشخص دلالت می شود. لکه کابل، افغانستان، سپینغر او داسې نور. دوستای عزیز، این نام هایی که هست همش خاص است. یعنی به نام کابل ما کدام اسم دیگری نداریم و یا به نام افغانستان و یا به نام سپینغر کدام اسم دیگری نداریم. از این نگاه ما اسم ها را چی میگیم؟ به نام اسم خاص یاد میکنیم. عام نوم هغه نوم دی چې یو نامعلوم شی معرفی کوي او په خپل افرادو یو شان دلالت کوي. اسم عام او اسم است که یک شی نامعلومه معرفی میکنه. یعنی به تمام افراد یک نوع دلالت میشود. یعنی کدام چیز یا کدام شخص مشخص نمیکنه. لکه سړی، لرګی، آس او داسې نور. مانند سړی یعنی شخص،
کدام شخص یعنی مشخص نساخته، اشخاص مختلف هستند که اسم هم هستند. لرگه یعنی چوب، یعنی چوب های مختلف هستند، هر نوع چوبی که باشه. آس یعنی اسب، یعنی اسب های زیاد هستند که همش به اسم هم دلالت می شود. دریم ذات نوم. ذات نوم هغه نوم ته ویل کیږي چې زموږ په حواسو سره حس شي او بهرنی وجود ولري. اسم ذات به او اسم گفته می شود که با حواس پنجگانه ما حس شود و وجود خارجی داشته باشد. یعنی ما بتوانیم او را ببینیم و یا لمس کنیم و یا حس کنیم، لکه دبره، اوسپنه، پښه، لرګی او نور. مثلا دبره یعنی سنگ، اوسپنه یعنی آهن، پښه یعنی پای، لرګی یعنی چوب و غیره. څلورم د جنس نوم چې په خپل همجنس لږو او ډیرو باندې یو شان دلالت کوي او د جنس نومی بولی. اسم جنس به اسم گفته می شود که با همجنس خود زیاد باشه و یا کم باشه، یک رقم دلالت شود و ایره به نام اسم جنس می نامند، لکه غوری، غنم، اوبه او نور که همش اجناس است، مثل روغن، گندم، آب و غیره. پنځم ډلیز نوم. هغه نوم دی چې په لفظ کې مفرد او په معنا کې جمع وي، لکه رمه، ډله، لښکر او داسې نور. دوستای عزیز، ما یکی اسم جمع داریم، یکی جمع اسم. جمع اسم او اسم های است که ما یو اسم جمع میکنیم، اما اسم جمع یعنی در لفظ مفرد و در معنا جمع باشه، مانند رمه، گروپ، لشکر و غیره. یعنی در معنا جمع باشه اما در لفظ چی باشه؟ مفرد باشه. شپږم معنا نوم. هغه دی چې مادي وجود نه لري او په سترګو نه لیدل کیږي، لکه عقل، پوهه، خیال. اسم معنا او اسم است که وجود مادی نداره و به چشم دیده نمی شود، مانند عقل، دانش، خیال و غیره.